د غرغښت راډیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو او ګلالیو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. د زده کړې په کور کې خپرونې ته په خیر راغلی. نن ورځ د 10م صنف د مضمونونو نوبت دی. د ریاضي په مضمون کې نن ورځ د پولینومونو په ویش باندې خبرې کوو. د پولینومونو ویش د دې لپاره چې د پولینومونو ویش په ښه ډول سره زده کړو، درې حالتونو باندې ویشو. د پولینومونو د ویش لپاره درې حالتونه لرو. اول حالت د مونوم ویش پر مونوم باندې، د مونوم یا د یو حده افادې ویش پر مونوم. یو حده افاده پر بله یو حده افاده باندې څنګه ویشلی شو؟ د دې قاعده دا ده چې که وغواړو چې یو مونوم یا یو حده افاده پر بل مونوم باندې وویشو، نو لومړی یې علامې یو پر بل ویشو. لومړی علامې ویشو، بیا ضریبونه یو پر بل ویشل کیږي او په آخر کې توري د طاقت د قوانینو په نظر کې نیولو سره یو پر بل باندې ویشو. د مونوم ویش پر مونوم لپاره به لومړی علامې، بیا ضریبونه او په آخره کې توري د طاقت د قوانینو پر اساس یو پر بل باندې ویشلی شو. د دې لپاره مثالونو ته پام وکئ. فرض کئ یو مثال دی 4 x په توان د 3 y په توان د 15 تقسیم پر 2 x y په توان د 4. دا دواړه مونومونه د صورت و مخرج کې اول علامې ویشو. علامه خاصه مثبت ته، صورت علامه مثبت، مخرج مثبت، د حاصل علامه به هم مثبت شي. که دا ونه لیکو پروا نه کوي. 4 تقسیم پر 2 به 2 شي. x مکعب چې په x باندې وویشئ دا به x مربع. y په توان د 15 چې y په توان د 4 نه وویشئ دا به y شي. 2x مربع y دا د ویش حاصل دی. یا بل مثال لرو چې شپږ دېرش د کتاب یو څو سوالونه دي. شپږ دېرش a په توان د 15 b په توان د 15 c په توان د 9 دا تقسیم کئ پر 12 a په توان د 4 b c مکعب باندې. دا داسې ویشو شپږ دېرش تقسیم پر 12 باندې 3 a په توان د 15 چې a په توان د 4 نه وویشئ. قاعدونه یوه قاعده a نیسو. د صورت توان 15 نه به د مخرج توان 4 کم کوي. 15 منفي 4 به 1 شي او یو ته په توان لیکلو کې اړتیا نه وي. b په توان د 15 چې په b باندې وویشئ. b په توان د 15 دل توان 1 دی. 15 منفي 1 به 4 شي. c په توان د 9 پر c په توان د 3 دا به c په توان د 9 منفي 3 4 کیږي. دا د ویش حاصل شو. یا بل مثال دی، د کتاب سوال دی. شپږ x په توان دی 9 y په توان دی 3 دا تقسیمو پر 4 x په توان دی 6 y مربع باندې. وینئ اول علامه خو مثبت، شپږ په 4 باندې پورا نه ویشل کېږي، اختصار پکې وکئ. 3 پر 2 3 پر 2 x په توان دی 9 چې x په توان دی 6 باندې وویشئ دا به x په توان دی 9 منفي 6 3 او y په توان دی 3 منفي 2 د y توان به 1 شي. دا د ویش حاصل شو. په همدې ترتیب سره بل یو مثال لرو چې منفي 4م مثال دی. منفي a په توان دی 2 پر منفي a په توان دی
x دا تقسیم کوي. لومړی علامې یو پر بل ویشو، منفي پر منفي مثبت. له قاعدو څخه یوه قاعده ای راخلو. د صورت له توان څخه به د مخرج توان منفي کوي. د صورت توان 2 دی، مخرج توان x دی، دا به ای په توان د 2 منفي x کېږي. دا د ویش حاصل شولو. په دې ترتیب باندې کولی شو چې مونوم پر مونوم باندې وویشو. بل حالت ته راځو، دویم حالت کې د پولینوم ویش پر مونوم، د پولینوم ویش پر مونوم. که وغواړو چې یو پولینوم یعنی څو حده افاده پر مونوم یا یو حده افاده باندې وویشو، نو د پولینوم هر یو حد به پر مونوم باندې بیل بیل تقسیموي. د پولینوم هر یو حد راخلو، پر مونوم باندې بیل بیل تقسیموو. د مثال په توګه یو مثال راخلو. فرضاً مونوم راکړ شوی دی، په صورت کې یو پولینوم راکړ شوی دی، x په توان دی 4، y په توان دی 5 جمع 12 x مکعب y په توان دی 10 منفي 14 x y په توان دی 6. دا یو پولینوم دی. دا پولینوم تقسیم کوي پر 2 x y په توان دی 4 باندې. وینئ صورت یو پولینوم دی او مخرج مونوم یا یو حده افاده ده. دا چې تقسیموي د صورت هر یو حد پر مخرج باندې بیل بیل ویشو. x په توان دی 4، y په توان دی 5. دا راخلو ځان ته پر 2xy په توان دی 4 نیویشو مثبت 12 x په توان دی 3، x په توان دی 3، y په توان دی 10. دا ځان ته پر 2x y په توان دی 4 باندې ویشو منفي 14 xy په توان دی 6، 14 xy په توان دی 6 پر 2xy په توان دی 4 باندې ویشو. بیل بیل اوس په وویشئ. حاصل دلته لیکو مساوي کېږي. د دې ضریب یو دی، صورت ضریب یو دی، 1 پر 2 x په توان دی 4 چې په x ویشئ، x په توان دی 3، y په توان دی 5 پر y په توان دی 4، دا به y شي توان یو شو مثبت 12 تقسیم پر 2 6، x په توان دی 3 چې په x باندې وویشئ، x په توان دی 2، y په توان دی 10 پر y په توان دی 4، دا به y په توان دی 10 منفي 4، y په توان دی 6 منفي 14 تقسیم پر 2 منفي 9، x له x سره ختمیږي، y په توان دی 6 چې y په توان دی 4 نی وویشئ، دا به y په توان دی 2 شي. دا د پولینومونو د پولینوم او د مونوم د ویش حاصل شولو. یا بل مثال ته پام وکئ. د کتاب یو څو مثالونه راخلو. افاده یې راکړې ده یو پولینوم چې x په توان دی 4 جمع 5x مکعب منفي 9x مربع. دا تقسیم کوي په x مربع باندې. د دې د ویش لپاره څه کوو؟ داسې ویشو x په توان دی 4 جمع 5x مکعب منفي 9x مربع. دا تقسیم کوي پر x مربع باندې. د صورت هر یو حد پر مخرج باندې بیل بیل ویشو. x په توان دی 4 پر x مربع مثبت 5x مکعب پر x مربع او منفي 9x مربع پر
x مربع باندې ویشو د دې د ویش حاصل دلته لیکو مساوي کېږي له بیل بیلې په تقسیم کوي x په توان د 4 چې په x مربع باندې وویشئ دا به x مربع شي مثبت 5 x په توان د 3 چې په x مربع وویشئ مثبت 5 x منفي 9x مربع پر x مربع x مربع x مربع ختمیږي دا به منفي 9 شي د دې افادې د ویش حاصل لاسته راغی یا بل مثال لرو دا هم د کتاب یو مثال دی په دې باندې کار کوو داسې مثال دی چې x په توان د 8 y په توان د 2 منفي x په توان د 4 y په توان د 6 منفي 4 x مکعب y په توان د 9 دا یو پولینوم دی دا تقسیم کوي پر یو مونوم باندې مونوم x مکعب y دی وینئ د دې د ویش لپاره به څه وکئ د صورت هر یو حد پر مخرج باندې بیل بیل ویشو لومړی دلته بیل بیل ولیکئ x په توان د 8 y مربع پر x مکعب y منفي x په توان د 4 y په توان د 6 تقسیم پر x مکعب y او منفي 4 x مکعب y په توان د 9 تقسیم پر x مکعب y باندې اوس سرعت هر یو حد پر مخرج نه بیل بیل وویشئ مساوي کېږي له x په توان د 8 چې په x مکعب وویشئ دا به x په توان د 15 شي y مربع چې په y وویشئ y منفي x په توان د 4 پر x مکعب دا به منفي x y په توان د 6 چې په y باندې وویشئ y په توان د 15 منفي 4 تقسیم پر یو 4 x مکعب له x مکعب سره ختمیږي یا یو کېږي یوه ضربولو ته اړتیا نشته y په توان د 9 چې په y باندې تقسیم کوي دا به y په توان د 8 ورسیږي دا د پولینوم او د مونوم د ویش حاصل په لاس راغی ورپسې فعالیت کې 2-3 سوال دي خو د دې فعالیت 2 کې اسانه سوالونه دي دا یو سوال کېدای شي د زده کوونکو لپاره لږ مشکل وي دلته ورباندې کار کوو د فعالیت یوه پوښتنه ده چې x مربع پر y مربع منفي 1 تقسیم پر x مربع پر y منفي 1 داس یو سوال ښودلی دی د ویش که څه هم د پولینوم پر پولینوم د ویش سوال نه دی دغسې کسري افاده ده دا څه ډول ویشئ د دې سوال د تقسیم کولو لپاره د اول کسر چې دی یا د اوله افاده دا به خپله ولیکئ x مربع پر y مربع منفي 1 د تقسیم علامه به په ضرب باندې بدله کوي د تقسیم علامه ضرب ته بدلو او دویم کسر معکوس لیکو y منفي 1 پر x مربع دا اوس مساوي کېږي له اوس دلته صورت په صورت کې ضرب وو مخرج په مخرج کې ضرب وو یا الان دغه x مربع له x مربع سره اختصار کوي دا سره ختمیږي ځکه یو په صورت کې بل مخرج کې په صورت کې y منفي 1 پاتې شو او مخرج کې څه شی لرو په مخرج کې y مربع منفي 1 دا y مربع منفي 1 داسې لیکو چې y مربع منفي 1 مربع اوس مخرج په 2 قوسونو باندې تجزیه کوي صورت خپل لیکو y منفي 1 صورت خپل ولیکئ مخرج چې دی دا په 2 قوسونو باندې ورته وویشئ y منفي 1 ضرب y جمع 1 y منفي 1 به د y منفي 1 سره په مخرج کې اختصار شي څه شی پاتې شول دې افادې په صورت کې 1 پاتې شو صورت کې به 1 ولیکئ او مخرج کې y جمع 1 دا د ویش حاصل دی
د دې کسري افادې د ویش حاصل یو پر وای جمع یو سره مساوي کیږي. دا دویم حالت شو د پولینوم تقسیم پر مونوم باندې وشولو. بل راځو دریم حالت ته. دریم حالت چې دی په دې کې دریم حالت کې د پولینوم ویش پر پولینوم باندې مطالعه کوو. پولینوم ویش پر پولینوم که وغواړو چې یو پولینوم پر بل پولینوم باندې تقسیم کړو نو لومړی باید دواړه پولینومونه منظم شي. اکثر وخت پولینومونو ویش چې ترسره کوئ هڅه باید دا وکړئ چې پولینومونه په نزولي ډول سره ترتیب کړئ. دواړه پولینومونه په نزولي شکل باندې ترتیب کړئ. بیا د مقسوم اول حد راواخلئ. د مقسوم علیه پر اول حد باندې وویشئ. د ویش حاصل یې په خارج قسمت کې ولیکئ چې دا به د خارج قسمت اول حد شي. دا د خارج قسمت اول حد راخلو په مقسوم علیه کې ضرب کوو او د مقسوم څخه یې منفي کوو. تر هغې پورې عملیې ته دوام ورکوو چې یا باقي صفر شي او یا باقي داسې افاده یا ثابت عدد شي چې درجه د مقسوم علیه له درجې څخه کوچنی شي. عملیې ته تر هغه وخته پورې ادامه ورکول کیږي چې یا باقي صفر شي او یا د باقي چې کومه افاده پاتې کیږي په باقي کې د دغې افادې درجه باید د مقسوم علیه له درجې څخه کوچنی شي. د بیلګې په توګه یو مثال حل کوو. ایکس په توان د درې جمع اته ایکس مکعب اته ایکس مربع مثبت شپږ ایکس منفي دیارلس. دا یو پولینوم دی. دا تقسیم کوي پر ایکس جمع درې باندې. ایکس جمع درې هم پولینوم دی. وینې دواړه پولینومونه په نزولي شکل سره ترتیب شوي دي. مقسوم او مقسوم علیه پولینومونه. د ویش عملیه داسې ده لومړی به د مقسوم اول حد راواخله. دغې افادې ته مقسوم وایي او د ایکس جمع درې ته مقسوم علیه وایي. د مقسوم اول حد څه شی دی؟ ایکس مکعب دی. دغه ایکس مکعب راواخلی. ایکس مکعب دا د مقسوم علیه پر اول حد یعنی ایکس باندې وویشئ. ایکس مکعب چې په ایکس باندې تقسیم کوي ایکس مربع رسیږي. ایکس مربع به په دې ځای کې په خارج قسمت کې ولیکئ. دا به د خارج قسمت اول حد شي ایکس مربع. دغه اول حد د خارج قسمت راواخلی په مقسوم علیه کې په ایکس جمع درې کې ضرب کوو او د مقسوم څخه یې کموو. ایکس مربع ضرب ایکس دا به ایکس مکعب شي. ایکس مربع چې مثبت دریو کې ضرب کوي دا به مثبت درې ایکس مربع. علامو ته تغییر ورکوي. دا علامه منفي دا به منفي شي. ایکس مکعب منفي ایکس مکعب دا به ختم شي. مثبت اته او منفي درې. مثبت اته او منفي درې دا به مثبت پنځه ایکس مربع شي. مثبت پنځه ایکس مربع او پاس مثبت شپږ ایکس لرو دا به ورته خپل راکوز کوي. اوس پنځه ایکس مربع راخلو په ایکس باندې وویشئ. یعنی پنځه ایکس مربع راواخلی تقسیم پر ایکس باندې کوي. پنځه ایکس مربع چې په ایکس باندې وویشئ پنځه ایکس. دا به د خارج قسمت دویم حد شي پنځه ایکس. پنځه ایکس اوس پې ضربوئ. پنځه ایکس چې په ایکس کې ضرب کوي دا به پنځه ایکس مربع. پنځه ایکس چې مثبت دریو کې ضرب کوي مثبت پنځه ضرب درې مثبت پنځلس ایکس. علامو ته تغییر ورکوو منفي دا به منفي شي. پنځه ایکس مربع منفي پنځه ایکس مربع ختمیږي. مثبت شپږ او منفي پنځلس ایکس دا به منفي نه ایکس او پاس منفي دیارلس ورته راکوز کوي.
اوس منفي 9x راواخلی په x باندې وویشئ منفي 9x تقسیم پر x باندې څومره کېږي منفي 9 x له x سره ختمیږي منفي 9 دا د خارج قسمت بل دریم حد شو منفي 9 اوس پکې ضرب دی منفي 9 ضرب x و منفي 9x منفي 9 ضرب مثبت 3 منفي 28 علامو ته تغییر ورکړئ مثبت منفي 9 مثبت 9 دا به ختم شي منفي 14 او مثبت 28 دا سره منفي کېږي 28 نه چې 14 منفي کوي مثبت 14 د باقي په توګه پاتې کېږي دا باقي شو 14 او دغه افاده چې دلته حاصله شوله x مربع مثبت 15x منفي 9 دا له خارجي قسمت څخه عبارت دی په دې ترتیب باندې د ویش حاصل او باقي لاسته راځي ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د ریاضي درس تر همدې ځای پورې و په راتلونکي ساعت کې به هم په مثالونو باندې کار کوو ګرانو زده کوونکو د لسم ټولګي د فزیک د مضمون نوبات دی په تیر ساعت کې مو د اس آی سیستم ځینې واحدات لکه متر او کیلوګرام تعریف کړي وو نن ورځ د اس آی د سیستم په پاتې واحداتو باندې خبرې کوو د اوږدوالي واحد متر تعریف شوی وو د کتلې واحد کیلوګرام دا واحدات هم تعریف کړي وو دریم راځو د وخت واحد ته د وخت واحد ثانیه ده ثانیه د وخت اندازه کولو یو بین المللي واحد دی داسې تعریف کولی شو یوه ثانیه د یوې شپې او ورځې یو پر شپږ اتیا زره 400 برخې ته ویل کېږي یعنی که چیرې یوه شپه او ورځ په شپږ اتیا زره 400 مساوي برخو باندې وویشل شي د دې هرې یوې برخې ته یوه ثانیه ویل کېږي یا یو پر شپږ اتیا زره 400 عدد که ذکر کوئ او که د دې پر ځای 0.4 صفرونه 11 اوه 50 که دغه عدد ولیکئ هم صحیح دی دواړه یوه خبره ده یعنې یوه ثانیه د یوې شپې او ورځې یو پر شپږ اتیا زره 400 برخې ته وایي یا یوه ثانیه د یوې شپې او ورځې دومره یعنې 0.0 دا 11 اوه 50 برخې ته ویل کېږي دواړه عددونه یوه معنا ورکوي یعنې دا ځکه موږ پوهېږو چې یوه شپه او ورځ 24 ساعته ده 24 ساعته هر ساعت بیا 80 منټ یا 80 دقیقې او هره دقیقه بیا 80 ثانیې ده نو 24 ضرب 80 ضرب 80 دا ټول چې سره ضرب کوي دې نه څو عدد جوړیږي شپږ اتیا زره 400 ثانیې کې نو یوه برخه یوه ثانیه کېږي یا د ثانیې لپاره یو بل دقیق تعریف داسې ترسره کوي په اوس وخت کې فزیک کې هم همدا تعریف هم راخیستی دی دقیق تعریف د یوې ثانیې لپاره چې ډېر جامع او دقیق تعریف دی داسې هم تعریف کوي چې یوه ثانیه د سیزیم له اتوم څخه د خپرې شوې څپې د پیریود 1 دوه نوي درې شپېته 11 اویا برابره ده یعنی مطلب دا دی چې فرض کړئ د سیزیم یو عنصر دی د سیزیم اتوم څخه چې کومه څپه هغې کېږي خپریږي یا نشر کېږي که نه څپو تاسو په نهم ټولګي کې هم ویلی وو چې څپو بېلابېلې ځانګړتیاوې لري فریکونسي لري پیریود لري اوږدوالی لري لمن لري فرضاً د دې سیزیم له اتوم څخه چې کومه څپه نشر کېږي
که چیرې د دغې څپې د پیریود چې یو پیریود یې څومره وي که نه د دې څپې پیریود راواخلو او دغه پیریود یې دومره برابره کړو 1 نوي 2 نوي 3 شپېته 18 دې عادت کې دغه د سیزیم له اتوم څخه چې کومه څپه خپرېږي د دغې څپې پیریود راواخلو پیریود او پیریود له دغه پاس عادت سره څنګه کو ضرب کو نو د ضرب حاصل به څومره وخت مونږ ته په لاس راکړي 1 ثانیې سره به دا مساوي کېږي یا دا سمجهلی شو چې 1 ثانیه چې دا د سیزیم له اتوم څخه د نشر شوې څپې د پیریود 1/2 برخې ته ویل کېږي دا عادت لږ غټ عادت دی یعنې که دغه پیریود د مونږ راواخلو په دومره برخې وشو د 1 برخه به 1 ثانیه وي نو دغه دقیق تعریف داسې کوئ چې د سیزیم له اتوم څخه د نشر شوې څپې د پیریود دومره برابره ته څه ویل کېږي 1 ثانیه ویل کېږي دغه عادت که ورته یاد کړئ نو تعریف یا اسانه کېږي پیریود خپله په وخت واحد وخت دی چې یو د څپې یو اوږدوالی پکې بشپړ کېږي هغه وخت په دغه عدد کې ضرب کوي او مساوي کېږي په 1 ثانیې سره نور واحدات هم شته خو دغه 3 واحدات بیا ډېر مهم دي په ځانګړې توګه په میخانیک کې دغه 3 واحدات چې متر دی کیلوګرام دی او ثانیه دا 3 واحدات ډېر مهم دي دې نه علاوه څلورم د برېښنا د جریان واحد دی د برېښنا د جریان واحد څه شی دی امپیر دی یو امپیر هم په مختلفو ډولونو سره تعریف کېږي یو لاندې یا ساده تعریف یې داسې زده کړئ چې یو امپیر د برېښنا هغه جریان ته ویل کېږي چې له یوه سیم څخه یا د یوه هادي څخه 1 کولم چارج په 1 ثانیه کې تیر شي کله چې له یوه سیم څخه په 1 ثانیه کې 1 کولم چارج تیر شي دغه سیم له ارضي مقطع څخه دې ته 1 امپیر برېښنا جریان ویل کېږي یا کتاب کې داسې تعریف کړی دی چې 1 امپیر د برېښنا د جریان هغه ثابت مقدار ته وایي چې په 2 بې نهایته اوږدو نریو سیمونو کې چې یو له بل څخه د 1 متر په واټن په خلا کې واقع شوي وي دغه جریان پکې جاري وي او په هر 1 متر کې 2 ضرب لاس په توان د -9 نیوټنه قوه رامنځته کوي 1 امپیر هغه ثابت برېښنایي جریان ته وایي چې په 2 بې نهایته اوږدو او نریو سیمونو کې چې یو له بل څخه په خلا کې د 1 متر په واټن کې واقع وي جریان جاري وي او دغه جریان په هر 1 متر کې 2 ضرب لاس په توان د -9 نیوټنه قوه رامنځته کړي نو دغه جریان به مساوي له 1 امپیر سره وي یعنی 2 اوږده نري سیمونه په نظر کې ونیسئ ترمنځ یې واټن څومره دی 1 متر دی او په هر 1 متر کې 2 ضرب لاس په توان د -9 نیوټنه قوه رامنځته کړي څومره جریان چې 2 ضرب لاس په توان د -9 نیوټنه قوه رامنځته کوي دا جریان د 1 امپیر په نامه یادیږي څلورم واحد پنځم واحد ته راځو پنځم د مادې د مقدار واحد دی د مادې د مقدار واحد هغه مول دی چې زیاتره په کیمیا کې اندازه کیږي په کیمیا کې د موادو د عناصرو او مرکباتو اندازه یا مقدار اکثره په مول باندې اندازه کوي یو مول څه ته ویل کیږي یو مول د هغو لومړنیو ذراتو شمیر ته ویل کیږي چې د 0.012 کیلوګرامه یا قیدی پر ځای باندې ووایه چې 12 ګرامه کاربن د ذراتو سره شمیر مساوي وي یعنی مطلب دا دی چې دا 12 ګرامه د کاربن هغه ایزوتوپ چې اتومي وزن یې 12 وي دا ایزوتوپ راواخلی د دې کاربن 12 ګرامه کتله راخلو په دا 12 ګرامه کتله کې چې د کاربن هر څومره اتومونه موجود دي
په همدغه تعداد کې د بلې ذرې اتومونه یا مالیکولونه یا فرضاً ایونونه یا الکترونونه هغه به د یو مول سره مساوي وي. یعنې دې تعریف هدف دا دی چې موږ د کاربن دغه 12 ایزوتوپ راخلو، ځکه کاربن خو 14 ایزوتوپونه هم لري. د کاربن 12 ایزوتوپ راخلو، د دې 12 ګرامه مقدار راخلو. 12 ګرامه د کاربن 12 ګرامه مقدار یا 0.012 کیلوګرام مقدار مو راواخیستلو. په دې کې چې هر څومره ذرات موجود دي په دې 12 ګرامه کاربن کې فرض کوو چې په دې کې 15 میلیارد ذرې موجودې دي. یعنی دغه 12 ګرامه کاربن کې د کاربن څومره اتومونه موجود دي فرض کړئ، نور خو 15 میلیارد نه وي، عدد بیا وروسته خیمه فرض کړئ 15 میلیارد اتومونه د کاربن پکې موجود دي. اوس که تاسو د هایدروجن 15 میلیارد اتومونه راواخله، هغه به د هایدروجن یو مول وي. که د اکسیجن همدومره اندازه باندې اتومونه یا ایونونه یا نورې ذرې راواخلی، هغه به د اکسیجن یو مول وي. که د اوبو همدومره مالیکولونه راواخلی، هغه به د اوبو یو مول وي. یعنی یو مول د مادې د لومړنیو ذراتو هغه شمیر ته وایي چې د 12 ګرامه کاربن سره یې د ذراتو شمیر مساوي وي. په 12 ګرامه کاربن کې چې هر څومره ذرات یا اتومونه د کاربن موجود دي، په همدغه تعداد کې په همدغه شمیر کې ذرات د هرې مادې چې موږ راواخلو هغه به یو مول وي. یا دا تعریف که لږ نور هم پسې واضح کړو، د هرې مادې 6.02 ضرب لاس په توان د 23 ذراتو ته یو مول وایي. د هرې مادې دومره ذراتو ته 6.02 ضرب لاس په توان د 23 ذراتو ته یو مول ویل کی. یعنی هر ماده چې تاسو راواخلئ د هغې دومره تعداد یعنی 602 ولیکئ او ورسره 21 صفرونه کتار کوئ. 602 21 صفرونه دومره ذرات چې د هرې مادې څخه موږ راواخلو دا به مساوي له یو مول سره وي، یو مول په نامه یادوي. ذراتونه لومړنیو ذراتونه کیدای شي الکترونونه مطلب وي. یعنی که موږ په دومره عدد دومره تعداد باندې الکترونونه راواخلو، ایونونه راواخلو، اتومونه راواخلو، مالیکولونه راواخلو، یعنی دا هر یو ذرات چې لومړني ذراتو کې هم مالیکول راځي، هم پکې اتومونه راځي، هم پکې ایونونه الکترونونه دا ټول پکې راتللی شي. نو د هرې مادې په دغه شمیر ذرات عبارت له یو مول. که موږ د سودیم دومره ذرې سره یو ځای کړو دا د سودیم یو مول شو. که موږ د اوبو دومره مالیکولونه سره یو ځای کړو دا د اوبو یو مالیکول شو. که موږ په همدې تعداد باندې الکترونونه سره یو ځای کړو دا یو مول الکترونونه بلل کیږي. شپږم واحد دی د ترموډینامیکي تودوخې واحد. د ترموډینامیکي تودوخې واحد څه شی دی؟ ترموډینامیکي تودوخې واحد چې دی هغه کالوین دی. کالوین د ترموډینامیکي تودوخې واحد دی. دا هم په علمي کانکور کې هم ډېر راځي چې ترموډینامیکي تودوخې واحد څه شی دی؟ کالوین دی. یا په نړیوال سیستم کې تودوخې واحد کالوین دی. یا دا ترموډینامیکي واحد کالوین چې دی دا په کیمیا او فزیک کې چې کله محاسبې کیږي، بعض قوانین وی محاسبات چې کله کیږي په محاسباتو کې باید د تودوخې کوم واحد وکارولی شي؟ کالوین باید استعمال شي. تعریف یې داسې کوو د کالوین یا د ترموډینامیکي تودوخې واحد چې د اوبو د 3 ګونې ترموډینامیکي تودوخې 1/273 برخې ته یو کالوین ویل کیږي. د اوبو د 3 ګونې ترموډینامیکي تودوخې 1/273 برخې ته څه ویل کیږي؟ دې ته یو کالوین ویل کیږي. بعض ځایونو کې 273.15 یا 273.2 لیکلی، یا دومره ضرور نه دی. د اوبو د 3 ګونې
ترمودینامیکي تودوخې 1/273 برخې ته د کالوین یوه درجه ویل کیږي. ترمودینامیکي هغه قوانین دي یا هغه اړیکو ته وایي چې په هغه کې تودوخه، حجم او فشار یو له بل سره ارتباط پیدا کوي. تودوخه دا بیا تاسو په کیمیا کې د دې قوانین تفصیلي وایي. تودوخه، فشار او حجم د دې دریو په منځ کې چې کومې اړیکې موجودې وي دا ترمودینامیکي قوانین یا ترمودینامیکي خواصو یا ځانګړتیاو په نامه باندې یادوي. نو تودوخه هم په فشار او حجم باندې تاثیر کولی شي. اووم واحد چې دی هغه د نور شدت دی. د نور د شدت واحد له کندلا څخه عبارت ده. کندلا یا شمع دا د نور د شدت واحد بین المللي واحد دی. تعریف یې داسې کوو چې یو کندلا د نور هغه شدت ته ویل کیږي چې د نور له منبع څخه په یوه معلوم جهت د 540 ضرب لاس په توان د 12 هرتز په فریکونسي سره خپره شي او پر همدغه لوري باندې پر همدغه جهت باندې 1/683 واټ پر سټي رادیان د روښنایي شدت رامنځته کړي. یو کندلا د نور هغه شدت ته ویل کیږي چې د نور له یوې منبع څخه په یوه معلوم لوري د 540 ضرب لاس په توان د 12 هرتز په فریکونسي سره خپره شي او پر همدغه جهت باندې 1/683 واټ پر سټي رادیان د روښنایي شدت رامنځته کړي. دې ته یو کندلا ویل کیږي. واټ د طاقت واحد دی. سټي رادیان دا بیا تاسو په لوړو فزیکونو کې وپېژنئ. دا د فضایي زاویې واحد دی. لکه یو رادیان دی تاسو لسم سي مثلثاتو کې بیا وایئ هغه رادیان دی د مرکزي زاویې یا د مسطحې زاویې واحد دی. یو سټي رادیان دی هغه د فضایي زاویې واحد دی. دلته ورباندې ډېر بحث نه کوو. دغه تعریفونه چې کتاب کې راخیستي دي دا باید زده کوونکو تاسو باید په یادو زده کړئ. په راتلونکي ساعت کې به انشاءالله د ویکتور په موضوع باندې کار کوو. د نن ورځې درس تر همدې ځایه پورې ومنم.